د عنکبوت مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 9 سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. آیا خلکو دا غنلې ده چې هغوی به یوازې په همدومره ویلو پرېښودل شي چې مونږ ایمان راوړ او هغوی به ونازمویل شي؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. په داسې حال کې چې مونږ هغه ټول خلک ازمویلي دي چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي. الله خو به هرومرو دا ګوري چې رښتینی څوک دی او دروغجن څوک. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. او آیا هغه کسان چې ناوړه حرکتونه کوي دا یې انګېرلې ده چې هغوی به له موږ نه میدان یوسي؟ دا ډېر غلط حکم دی چې هغوی یې کوي. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. څوک چې الله سره د یو ځای کېدو هیله من وي هغه باید په دې وپوهیږي چې د الله ټاکل کړی شوی وخت ارومرو راتلونکی دی او الله هر څه اوري او پرې پوهیږي. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هر څوک چې مجاهده وکړي د خپل ځان د ښېګڼې لپاره به یې وکړي یقیني ده چې الله له مخلوقاتو څخه بې نیازه دی. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. او کوم کسان چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي د هغو بدی به موږ له هغو نه ایسته کړو او هغو ته به د هغو د ډېرو غوره عملونو مکافات ورکړو. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مونږ انسان ته توصیه کړې ده چې له خپل مور او پلار سره نیک سلوک وکړه خو که هغوی پر تا فشار راوړي چې ته له ما سره داسې کوم معبود شریک ونیسه چې ته یې زما د شرک په توګه نه پیژنې نو د هغو خبره مه منه. همدا زما لوري ته ستاسې ټولو راګرځېدل دي. بیا به زه تاسې ته وښیم چې تاسې څه کوئ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. او کوم کسانو چې ایمان راوړی وي او نیک عملونه یې کړي وي هغوی به موږ ارومرو په صالحانو کې داخل کړو. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. له خلکو نه څوک داسې دي چې وایي موږ پر الله ایمان راوړ خو کله چې هغه د الله په معامله کې وزورول شو
نو هغه د خلکو له خوا اچول شوې ازموینه د الله د عذاب په څیر وګڼله. اوس که ستا د رب له خوا فتح او نصرت راغی نو همدغه سړی به ووایي چې مونږ خو له تاسې سره وو. آیا د نړیوالو د زړه حال الله ته ښه معلوم نه دی؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الله خو به ارومرو دا ګوري چې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. دغه کافران مؤمنانو ته وایي چې تاسې زموږ د کړنلارې پیروي وکړئ او ستاسې خطاوې به موږ پر ځان واخلو، په داسې حال کې چې د هغو له خطاو نه هیڅ شی هم هغوی پر ځان اخیستونکي نه دي. هغوی په قطعي ډول دروغ وایي. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هغوی به ارومرو خپل پیټه هم واخلي او د خپلو پیټو سره نور ډیر پیټي هم، او د قیامت په ورځ به په یقیني ډول له هغو نه د دغو دروغو جوړولو پوښتنه کیږي چې هغوی یې کوي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږه او هغه 50 کم 1000 کاله د هغو په منځ کې واوسېد. په پای کې هغه خلک طوفان ونیول په داسې حال کې چې هغوی ظالمان. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بیا نوح او د کشتۍ خلک مو وژغورل او هغه مو د نړیوالو لپاره د عبرت یوه نښانه وګرځوله. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. او ابراهیم مو ولېږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل د الله بندګي وکړئ او له هغه نه وویریږئ. دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده که تاسې پوهیږئ. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تاسې چې له الله نه پرته د چا بندګي کوئ هغوی خو محض بوتان دي او تاسې یو دروغ جوړوئ. په حقیقت کې چې له الله نه پرته تاسې د چا بندګي کوئ هغوی تاسې ته د کومې روزي درکولو هم واک نه لري. روزي له الله نه وغواړئ او د همغه بندګي وکړئ او د هغه شکر ادا کړئ. د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یئ. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. او که تاسې د دروغو نسبت کوئ نو له تاسې نه مخکې ډېرو قومونو د دروغو نسبتونه کړي دي او پر پیغمبر باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو څخه پرته بل مسؤلیت نشته. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. آیا دوی کله ندی لیدلی چې الله په څه ډول د هستونې پیل کوي بیا د هغوی اعاده کوي؟ په یقیني توګه دا اعاده خو د الله لپاره لا زیاته آسانه ده. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.
دوی ته ووایه چې په ځمکه کې وګرځئ او وګورئ چې هغه د هستونې پیل په څه ډول کړی دی، بیا به دوهم ځله هم ژوند در په برخه کړي. دا یقیني ده چې الله په هر څه قدرت لري. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. چاته چې وغواړي سزا ورکوي او په چا باندې چې خوښه یې شي رحم کوي. د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یاست. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسې نه په ځمکه کې د خدای د ارادې بېوسې کوونکي، نه په آسمان کې، او ستاسې لپاره له الله نه پرته کوم ژغورونکی، سرپرست او مرستندوی نشته. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. کوم خلق چې د الله له آیاتونو او د هغه له ملاقات نه منکر شوي، هغوی زما له رحمته ناامیده شوي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بیا د هغه قوم جواب لدی پرته نور څه نو چې هغوی وویل دی وژنئ یا یې وسوځئ. په پای کې الله تعالی هغه له اوره وژغوره. په یقیني ډول په دې کې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې ایمان راوړونکي دي. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او ابراهیم وویل تاسې خو د دنیا په ژوندانه کې له الله نه پرته بوتان په خپل منځ کې د مینې وسیله ګرځولي دي، خو د قیامت په ورځ به تاسې یو له بل نه انکار او یو پر بل لعنت وکړئ او اور به ستاسې هستوګنځی وي او هیڅوک به ستاسې مرستندویان نه وي. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. په هغه وخت کې لوط هغه ومانه، یعنی د ابراهیم پر پیام ایمان راوړ او ابراهیم وویل زه د خپل رب لوري ته هجرت کوم، هغه برلاسی دی او حکمت والا دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او مونږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولادونه پیرزو کړل او د هغه په زوجات کې مو پیغمبري او کتاب کې ښودل او هغه ته مو په دنیا کې د هغه اجر ورکړ او په آخرت کې به هغه په باوري ډول صالحانو څخه وي. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او مونږ لوط ولیږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل تاسې خو هغه فحش کار کوئ چې له تاسې نه مخکې له نړیوالو څخه هیڅ چا نه دی کړی. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آیا ستاسې دا حال دی چې نارینه‌وو ته ورځئ او لارې وهئ او په خپلو غونډو کې بدې چارې کوئ؟ نو د هغه له قوم سره له دې پرته بل هیڅ ځواب نه و.
پرته له دې چې هغوی وویل راوله د الله عذاب که ته رښتینه یې. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوط وویل ای زما ربه د دغو مفسدانو په مقابله کې زما ملاتړ وکړه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. او کله چې زمونږ استازي ابراهیم ته له زیري سره ورغلل نو هغوی هغه ته وویل موږ د دغه کلي د خلکو هلاکونکي یو. د ده خلک ډېر ظالمان شوي دي. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ابراهیم وویل هلته خو لوط موجود دی. هغوی وویل موږ ښه پوهیږو چې هلته څوک موجود دي. موږ به هغه او د هغه له میرمنې پرته د هغه ټوله کورنۍ وژغورو. د هغه میرمن له بیرته پاتې کېدونکو څخه وه. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. بیا کله چې زمونږ استازي لوط ته ورغلل نو د هغو پر راتګ باندې هغه سخت خپه او زړه تنګی شو. هغه وویل مه ویرېږه او مه خفګان کوه. موږ به تا او ستا کورنۍ وژغورو پرته ستا له میرمنې څخه چې له بیرته پاتې کېدونکو څخه ده. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. موږ د دغه کلي پر خلکو له آسمانه د عذاب نازلونکي یو د هغه فسق له امله چې دوی کاوه. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. او موږ د هغه کلي یوه څرګنده نښانه پریښې ده د هغو کسانو لپاره چې له عقل څخه کار اخلي. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او مدین ته موږ د هغه ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی وکړئ او د وروستۍ ورځې یعنې د آخرت د سعادت هیلهمند اوسئ او په ځمکه کې فساد کوونکي تیري کوونکي مه ګرځئ. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هغوی هغه دروغجن وګاڼه. په پای کې یوې سختې زلزلې هغوی ونیول او سهار په خپلو کورونو کې مړه پراته پاتې شول. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. او مونږ عادیان او سمودیان هلاک کړل. تاسې هغه ځایونه وینئ چې هلته هغوی اوسېدل. د هغو کړه وړه شیطان د هغو لپاره ښایسته کړل او هغوی له سمې لارې نه واړول په داسې حال کې چې هغوی پوهه او ادراک درلوده. د عنکبوت مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 9 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اورئ. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. او من قارون فرعون او هامان هلاک کړل. موسی هغو ته له څرګندو معجزو سره ورغی خو هغوی په ځمکه کې د خپلې لویۍ ګمان وکړ او دوی زموږ له عذاب څخه تیریدونکي یعنې خلاصیدونکي نه دي.
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. په پای کې مونږ هر یو د هغه په ګناه سره ونیو، بیا له هغونه په چا باندې مونږ اورونکی باد ولیږي، او څوک یې قوي چاودنې ونیول، او څوک مو په ځمکه کې ننویستل، او څوک مو غرق کړل. الله پر هغوی باندې ظلم کوونکی نه و، مګر هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کاوه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. کوم کسانو چې الله نه پرته نور سرپرستان نیولي دي، د هغو مثال د غڼې غوندې دی چې خپل ځان ته یو کور جوړوي، او له ټولو کورونو څخه ډیر کمزوری کور د غڼې وي. کاشکې دغو خلکو علم درلودلی. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. دوی چې له الله نه پرته هر شی بولي، الله ته هغه ښه معلوم دي، او هماغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. دغه مثالونه موږ د خلکو د پوهنې لپاره راوړو، خو په دې باندې هماغه کسان پوهیږي چې د علم خاوندان دي. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي، په حقیقت کې په دې کې یوه نښانه ده د مؤمنانو لپاره. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ای پیغمبره، هغه کتاب ولوله چې تا ته د وحی په واسطه درلیږل شوی دی، او لمونځ قایم کړه. په باوري ډول لمونځ له فحشا او ناوړو چارو څخه منع کوي، او د الله یاد له دې نه هم ډېر لوی شی دی. الله پوهیږي په هغه څه چې تاسې کوئ. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. او له اهل کتابو سره بحث مکوي مگر په غوره ډول، پرته له هغو خلکو چې له هغو څخه ظالمان وي، او هغو ته ووایي چې مونږ ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې هم چې مونږ ته لیږل شوی دی، او په هغه کتاب باندې هم چې تاسې ته لیږل شوی و. زمونږ خدای او ستاسې خدای ایکې یو دی، او مونږ مسلمانان یعنی د هغه د فرمان منونکي یو. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ای پیغمبره، مونږ په همدې ډول تا ته کتاب نازل کړی دی. له دې کبله هغه خلک چې مونږ هغو ته مخکې کتاب ورکړی وو، اوس هغوی په ده باندې ایمان راوړي، او له دغو خلکو یعنې مشرکانو نه هم زیاتره په ده باندې ایمان راوړي، او زمونږ له آیاتونو نه یوازې کافران منکرېږي. وما كنت
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ای پیغمبره تعالی دین مخکې کوم کتاب نلوست او نه دی په خپل لاس سره لیکه که داسې وای نو باطل پرستان په شک کې لویدلی شول. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. په اصل کې دا روښانه نښانې دي د هغو خلکو په زړونو کې چې هغو ته علم ورکړ شوی دی او زموږ له آیاتونو څخه نه منکریږي مګر هغه کسان چې ظالمان دي. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. دغه خلک وایي چې ولې په دغه سړي باندې د پروردګار لخوا نښانې نازلې نه شوې. وایي نښانې خو له الله سره دي او زه یوازې خبردار ورکوونکی یم په ډاګه څرګنده. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. او آیا د دوی لپاره دغه نښانه کافي نه ده چې موږ پر تا باندې کتاب نازل کړ چې دوی ته په لوستلو اورول کیږي؟ په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره رحمت او نصیحت دی چې ایمان راوړي. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ای پیغمبره وایي چې زما او ستاسې په منځ کې الله د شاهدۍ لپاره کافي دی. هغه په آسمانونو او ځمکه کې په هر څه باندې پوهیږي. کوم کسان چې باطل مني او په الله باندې کافر کیږي همغوی په زیان کې لویدونکي دي. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. دغه خلق لتا څخه د عذاب ژر راوستلو غوښتنه کوي. که یوه نیټه ټاکل شوې نه وای نو پر دوی به عذاب راغلی وای او یقیني ده په خپل وخت به په ناڅاپي توګه هغه راشي په داسې حال کې چې دوی به خبره هم نه وي. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. دوی له تا څخه د عذاب ژر راوستلو غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دوزخ دغه کافران محاصره کړي دي او دوی ته به معلومه شي په هغه ورځ چې عذاب دوی له پاسه هم ونغاړي او له پښو لاندې نه هم او وایي چې اوس د هغو عملونو خوند څه کوي چې تاسې کول. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ای زما مؤمنو بندگانو زما ځمکه پراخه ده نو تاسې همدا زما بندگی وکړئ. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر ساکخ د مرګ د خوند څکونکی دی بیا به تاسې ټولو همدا زما لوري ته راوګرځول شئ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به موږ د جنت په لوړو دنګو ماڼیو کې استوګن کړو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. څه غوره اجر دی د عمل کوونکو لپاره. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.
د هغو کسانو لپاره چې هغوی صبر کړی دی او په خپل رب باندې توکل کوي. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. څومره ژوندي ساکهان دي چې خپل روزي په شا بار کړي نه ګرځي، الله هغوی ته روزي ورکوي او ستاسې روزي رسانه هم همغه دی، هغه هر څه اوري او پوهیږي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. که ته له دغو خلکو نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي او لمر او سپوږمۍ چا رام کړي دي، نو ارومرو به ووایي چې الله، بیا نو دوی له کوم لوري غولول کیږي؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. مغه الله دی چې له خپلو بندګانو څخه چې چاته خوښه شي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي. په باوري توګه الله په هر څه پوهیدونکی دی. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. او کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې چا له اسمانه اوبو ورولې او د هغو په وسیله یې مړه ځمکه ژوندۍ کړه، نو دوی به ارومرو وایي الله. ووایه ثنا ستاینه الله لره ده، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. او دغه د دنیا ژوند هیڅ نه دی مګر یو لوبه او زړه خوښونه. د اصلي ژوندانه کور خو د آخرت کور دی، کاش کې دغه خلک پوهېدلی. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. کله چې دغه خلک په کشتۍ کې سپریږي نو د الله نه په خالص اعتقاد سره دعا غواړي، بیا کله چې هغه دوی ژغوري وچې ته یې راولي نو ناڅاپه دوی بیا په شرک کولو لاس پورې کړي، تر څو چې د الله په ورکړي نجات باندې د هغه د نعمت کفران وکړي او د دنیا ژوندانه خوندونه واخلي. ښه ده، ډېر ژر به دوی ته څرګنده شي. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. آیا دوی نویني چې مونږ یو له امن څخه ډک حرام پیدا کړی دی، په داسې حال کې چې د دوی خوا او شا خلک تښتول کیږي؟ آیا بیا هم دا خلک باطل مني او د الله د نعمت ناشکري کوي؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. له هغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي یا حق ته د دروغو نسبت وکړي چې کله هغه ته راوړل کیږي؟ آیا په دوزخ کې د کافرانو لپاره هستوګنځی نشته؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. کوم کسان چې زمونږ په خاطر مجاهده وکړي هغو ته به مونږ خپلې لارې وروښیو او په باوري ډول الله د نیکو کارانو ملګری دی. صدق الله العظیم.
الله ستر رښتیا ویونکی دی.